چمپیونز ټرافي کې د افغانستان سره هم دومره اوس میچونه نشته، صرف 2 میچ دي او په دې دوو کې اولنی میچ باندې باید فوکس وکړي د انګلند په وړاندې او دا فوکس چې دی دا ډېر ضرور دی. زما په نظر باندې دغه ټورنمنټ کې تاسو سره ډېر اپشن نشته دی، که ته یو بایلې نو ته اټومیټیکلی بهر شوې. پلانینګ ضرور دی، پچ ته کتل ضرور دی او پچ ته په کتو باندې هغې په حساب باندې سکواډ سلیکټ کول ضرور دی. داسې نه چې ته سترګې پټې کړې او 4 او 15 سپینران پې ور واچې، دغسې کرکټ نه کېږي. پلانینګ ټاکټکس غواړي د هغې په حساب باندې چې ته یو ټیم مخکې وړلی شي. که داسې سوچ سره دی چې یاره زموږ سټرینث او زموږ چې دی هر څه سپینران دي، نو دا یو غلط سوچ دی، د کرکټ په حساب باندې ښه سوچ نه دی. که غواړې په دې ټورنمنټ کې پاتې شي، یو ښه پلانینګ سره که د افغانستان لوبډله لاړه شي، د افغانستان لوبډلې ښه پیاوړې لوبډله ده، لوبغاړي ښه استعداد لري، نو کولی شي چې په همدغه ټورنمنټ کې پاتې شي او اخره لوبه کې استرالیا ته هم ماته ورکړي. دا خبره مه هېروئ، که استرالیا لوبډله ته دا خبره واوښته استرالیا بیا دومره مضبوطه لوبډله نه ښکاري که کمپیر یې کې د انګلینډ سره، ځکه د هغې مین لوبغاړي یا کوم ټاپ بالران چې دي هغه د دغه چمپیونز ټرافي نه وتي دي، هغه چې د استرالیا ټیم سره نشته دی. نو د افغانستان دپاره به بیا هغه میچ ډېر اساني که کمپیر یې کې دغه میچ سره.